الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب في اليقين والتوكل. باب په بیان د یقین او د توکل په باره کې چې د مؤمنانو اعلی او اوچت صفت دار چې دوی په الله رب العالمین باندې یقین او په الله رب العالمین باندې باور کوي. مخکنی درس کې آیاتونه د قران کریم دا ذکر شول او پای کې د صحابه کرامو صفت ذکر کړو چې هغوی کې توکل صفت او پای کې د یقین صفت او د یقین او د توکل په وجه باندې په الله باندې اعتماد، په الله باندې باور دا د غوی پوره او کامله و. د غي د وجه نه الله رب العالمین غوی له په ډیرو جنگونو کې فتوحات او غلبه او نصرت او مدد دا غو ته ورکړي. عن ابن عباس اوس حدیث ذکر کوي عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل عرضت علی الامم، پیش کړل شول په ما باندې الامم امتنا. نو فرأيت النبي، د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ولیدل النبي یو پیغمبر ومعه الرهيد چې غسرا په ملګرتیا کې س جماعت یا س کسانو. الرهيد یعنی لغونی کسان ما وسویدل او الرهط ویل کېږي ما بین 3 الى 10 دریو نوالی د لسو کسانو پر جماعت ته ویل کېږي. یعنی ما څه کسان ولیدل او په ما باندې پیش کړل شول مخکنی امتونه. نو پای کې یو پیغمبر داسې چې هغوی سه الرهید د هغوی سه کسانو والنبي ومعه الرجل، او د الله رسول فرمایي صلی الله علیه وسلم چې ما داسې پیغمبر هم ولید چې د هغوی په ملګرتیا کې الرجل یا یو سړی یا والرجلان یا دو کسانو. یعنی پیغمبران دعوت کړل نو چا سره په ملګرتیا کې 10 کسان نغلی، د چا سره 2 کسان نغلی، د چا سره یو کس راغلی. والنبي، او د الله رسول فرمایي چې داسې پیغمبران او داسې پیغمبر مې ولید چې ليس معه احد، چې هغوی سره هیڅوک په ملګرتیا کې نه و. پیغمبر دعوت کړی دی ځان ستړی کړل په دعوت باندې، خو ملګرتیا ولا چام نه راکړ. پیغمبر په خپل په دعوت کې بیا یوازې پاتې شوی دی، چا ملګرتیا ورسره نه راکړ. بیا د الله رسول فرمایي اذ رفع لي سواد عظیم، اچانک ناګهانه پورته کړی شو زما لپاره یو جماعت، ما ته یو غټ جماعت وښودلی شو. نو فظننت، ما دا ګمان وکړو چې انهم امتي، دا خو زما امت دی، ځکه لوی جماعت ما ولید. د الله رسول فرمایي چې ما یقین وکړو دا به زما جماعت دی. نو فقیل لي، ما ته وویل شول هذا موسی وقومه، دا خو موسی علیه السلام دی، وقومه دا د قوم دی. بیا ما ته وویل شو چې ولکن انظر الى الافق، ای پیغمبر ته چاپیره کنارو ته وګوره. وای فنظرت، د الله رسول فرمایي چې ما وکتل چاپیره کنارو ته. نو فاذا سواد عظیم، یو لوی جماعت دی، ما ته په نظر راغی. نو فقیل لي، ما ته ویل انظر الى الافق الاخر، دی بل طرف ته وګوره. افق الاخر معنا الى الجانب، دی طرف ته وګوره، دی طرف ته وګوره. وای چې کله ما وکت نو یو لوی جماعت ما ته په نظر ښکاره شو. فقیل لي هذه امتك، ما ته ویل شو چې دا ستا امت دی، دا ستا امت دی. نو بیا فرمایل چې ومعهم 70,000، ستا په دې امت کې به داسې کسانی چې 70,000 او یا زره داسې خلک وي يدخلون الجنه بغیر حساب ولا عذاب، چې جنت ته به الله رب العالمین داخل کی بغیر د حساب، بغیر د کتاب نه او بغیر د عذاب نه، او یا زره کسان به داخل شي. دا نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبره دا ذکر کړی شو. و ثم نهض فدخل منزله النبي صلی الله علیه وسلم، فاسد او یا فدخل منزله او داخل شو خپل منزل ته. نو فخاض الناس، کله چې نبی سم دا خبره وکړه صحابه کرامو ته دا حدیث بیان کو. و فخاض الناس، خلق بحث شروع کو چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې او یا زره کسان زما د امت نه بغیر حساب بغیر کتابه داخليږي. صحابه کرام او خیال خلق غو ځان له سوچ کې چې دا به کم خلګي، دا به کم خوش نصیبه کم نیکبخت خلق وي. و فخاض الناس في اولئك الذين يدخلون الجنه،
فقال بعضهم باي صحابه کرامو وی چې فلعلهم الذين صحبوا دا کې دي شي شاید دا به هغه کسانی صحبوا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرتیا کړې ده او د نبی سم صحبت اختیار کړې ده. وقال بعضهم بعض صحابه کرامو وی فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا کې دي شي دا کسانی چې په دو پیدائش دا په اسلام په حالت کې شوی دي او د الله رب العالمین سره شریک او برخداران نه جوړ کړي دا به تخته کسان وذكروا اشياء او چا نور داسي خپل ذهن او خپل سوچ مطابق څه خبرې ذکر کړي. وفخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم بار تراوت د کورنا او فرمایل ما الذي تخوضون فيه تاسو سو بارکه بحث کوي سو بارکه خبرې کوي. وفاخبروه هو ته خبر ورکړي د الله رسول تاسو ته خبره کړې و چې او یازر کسان به د امت نه به داخليږي بخیر حساب بعیر کتابه نو موږ دا سوچ کوو چې دا به کم خلګي. نبی صلی الله علیه وسلم متوس په صفات باندې خبره کوي او اوس ته په صفات بیانې دا وته نو چې ته به بیا به دی وي. نبی صلی الله علیه وسلم عامه خبره کوي او په دې الفاظو کې ډیر یو بشارت او دارنګ ډیر زیره پروت دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دا کسان دي چې لا يرقون دم طلب کوي نو چا دا نه وای لا يرقون یعنی په خپلم دم نه کوي لا يرقون او ولا يسترقون نه دم مطالبه د چا نه کوي نه په خپل باندې دم کوي ولا يسترقون نه دم مطالبه چا نه کوي نه چا دا وای چې ما دم کا ولا يتطيرون نه بدفعلی نسی بدفعلی او على ربهم يتوکلون قلب رب العالمین باندې سکه توکل کوي. کله چې نبی سم دا خبره وکړه په دې کې صحابي باسي د عکاشه بن محصن اذا الله رسول زمانه پر دعا وغواړي چې الله رب العالمین مده دغه خلکو نه کی دغه بیا زره کسانونه. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل انت منهم ترغوینه بل صحابي باسي د الله رسول زمانه پرم دعا وغواړي چې ما هم الله رب العالمین د او یا زره کسانونه داخل کی. د الله رسول فرمایل سبقك بها عکاشه ستانه مخکې شوی دی بس لکه نور ته بیا ضرورت نشته دی. متفقون علیه. وګود حدیث دی اول په دې حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم دا خبر ذکر کوي چې ما باندې امتونه پیش کړل شول. دا امتونه نبی صلی الله علیه وسلم باندې پیش کړل شي نو دا په کوم حالت کې پیش کړل شي؟ اوله خبره دا کې دي چې دا د خوب واقعي نبی صلی الله علیه وسلم ودو او په باندې د مخکنو امتونه او دا پیش کړل شول مخکنی انبیا یا دا نبی صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه باندې کله چې الله رب العالمین ځان ته بللو برتلو د معراج واقعه باندې نبی صلی الله علیه وسلم ته د مخکنو امتونه پیغمبران د اوخدل شول نو کدا هغه ته اوخدل شو دغه معجزه شو او معجزه بس الله رب العالمین پیغمبران ته ورکي د مخکنو انبیا او واقعات یا مخکنو انبیا لیدل دغه قومونه لیدل دا هو ته اوخدل شو. نو په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما څه کسان ویدل یو پیغمبر مې ولید چې دغه سلک کسانو د چا سره لسو د چا سره 15 د چا سره یو د چا سره دو او بعضی پیغمبران داسې چې دغه صحیح څوک نو. دلته ګوره پیغمبرانو دعوت ذکر دی پیغمبرانو دعوت کړي دی نه چا سره یو ملګرتیا یو کس ملګرتیا کړه چا دوه کړه چا دریو کړه چا لسو کسان. په دې کې یو خبر راځي چې آیا د انبیانو دعوت کې څه نقصانو چې دوی سره ملګرتیا چا نه کړ؟ جواب د غیدار دغه خلق نه اهل خلقو پیغمبرانو دعوت کړي دی د الله توحید بیان کړي دی خو د غوی په ملګرتیا کې چا سره یو کسان چا سره دوه کسان نه غلي نو دا اختیار د رب العالمین او یادارنګي هغه خلقو کې نه اهلیت او په خلقو کې صلاحیت نو غو د پیغمبر ملګرتیا نه کړي نو چا سره یو کس ملګری شو د چا سره دوه کسان ملګری شوی دي. دې کې دا مسله یادول پکار دي. کله کله یو داعی کې نقصان او کله په خلقو کې نقصان. داعی کله دعوت کوي نو عقیده خرابوي یا خلک غیر الله طرف ترابلین او خلک د غیمل ګرځیا نه کوي نو په دې کې داعی چې دا په حق ده او خلک په حق ده خلک په سمانه په حق ده. کله یو داعی خبره بالکل برابري داعی دعوت کوي خو داعی بد اخلاقي او دارنګ خلک دغه د لهجې نه متنفر کی خلک دغه د بد اخلاقی نه متنفر کی نو په دې کې د خلکو نقصان نشته لري په دې کې د داعی نقصان دی. نو داعی له بګاره چې خپل اصلاح وکړي خپل اندازوم دا بدل کی خپل دعوت طریقه بدل کی هغه طریقې اختیار کی کوم چې انبیاء علیه السلام اختیار کړي وا په دغه دعوت په طریقه کې د داعی لپاره هم خیر او خلکو لپاره هم خیر دی. دا یو طریقه ده. کله چې دا په عوامو کې نقصانی نو ګوره پیغمبرانو دعوت ورکو نو چا سه یو ملګری شو د چا سه دوه ملګری شو دي نو په دې کې د پیغمبرانو نقصان نه نو دلته حدیث کې دا مثلا ذکر کوي چې ګوره کثرت لپاره اعتبار دا نشته دی. کثرت لا ډلې لا جماعت لا دل ډیر اعتبار نشته دی. یو سړی دی په علاقه کې یوازې خو چې الله دین بیانې قرآن او سنت بیانې
کله سره خلق ملګری نشو نو په دې کې د داعی نقصان نشته دی. یو داعی قرآن او سنت بیانوي، د الله دین د الله توحید بیانوي، خب اخلاق باندې بیانوي، کومه طریقه چې صحابه کرام او کومه طریقه چې انبیا او هغه طریقه اختیاري. په هغې کې د داعي سره خلک ملګري نشي او داعي کې یوازې پاتې شي او دنیا هم دقه شان ته لاړ شي، نو په دې کې د داعي نقصان نشته دی. دا د خلکو نااهلیه ده او دارنګې د خلکو کې صلاحیت بنئ او دا د خلکو خپل نقصان دی. د خلکو خپل نقصان دی چې الله دین طرف ته نه راځي، نو په دې باندې داعي باندې اعتراض نه راځي، داعي باندې اعتراض نه راځي. نو دلته انبیاء علیه السلام دعوت ورکړل، نو چا سره یو ملګری، چا سره دوه، چا سره درې، چا سره هیڅ حکم نه و. لکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وليس معه احد، ما داسې پیغمبران ویلي چې هغوی سره هیڅ څوک نه و، د هغوی سره هیڅ څوک نه و. نوح علیه السلام مشهور پیغمبر دی، واقعي په قرآن کریم کې بشماره ځایونو کې راغله. الله رب العالمین دغه دعوت انداز ذکر کړی دی، شپه او ورځ غ دعوت کوو، د الله دین طرف ته، توحید طرف ته خلک رابلو. بیا الله فرمایي وما آمن معه الا قلیل. په نوح علیه السلام باندې ایمان نه وراړی مګر لږو کسانو ایمان نه وراړی، الا قلیل، لږ کسان. د یو قول مطابق چې لږ کسان هغه شپږ کسانو، د یو قول مطابق چې شپږ کسانو، او د بعض مفسرینو قول مطابق چې هغه اتیا کسانو. نو 9.5 کاله دعوت او اتیا کسان، نو په دې کې د نوح علیه السلام څه نقصان شته؟ جواب دی چې بالکل نقصان نشته. هغه دعوت ورکړی دی، ځان یې ستړی کړی دی، خو په خلکو کې زد او عناد پروت و، نو په دې کې داعي نقصان رانغی، په دې کې د خلکو نقصان و، د خلکو نقصان و. دې حدیث کې دا مسله ذکر کوي چې ګوره جماعت له دا اعتبار دا نشته دی، که داعي د الله دین بیانوي اگر که یوازې پاتې شي هېڅوک ورسره ملګرتیا ونه کړي، نو دا د خلکو نقصان دی چې ولې د الله په دین طرف ته نه راځي، صحیح عقیدي منهج طرف ته نه راځي. بیا فرمایي خلک یې ولید، په دې کې داسې کسان ویل چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فقیل لي ما ته وویلی شو چې هذه امتک، دا ستا امت دی چې چارچاپېرې کنارې دا ډکې وي. نو په دې کې 80,000 کسان داسې وو چې هغه بغیر حساب کتابه او بغیر د عذاب الله رب العالمین جنت ته داخلوي. نبی صلی الله علیه وسلم دلته خبره مجمله پرېښودله. اول دا وي چې 80,000 کسان به الله رب العالمین بغیر حسابه بغیر کتابه جنت ته به داخلوي او دارنګې دوی به حساب کتاب نه کړي. نو نبی صلی الله علیه وسلم دلته وضاحت ونه کو. نبی صلی الله علیه وسلم ډایرکټ لاړ کور ته، په دې کې صحابه کرام بحث شروع. دا د داعي طریقه ده چې کله خبره ډیره مهمه وي نو دی په خبره کې اجمال کوي. خبره کې به اجمال داسې وکړي چې یو دعوت ورکوي یا یو حدیث راشي چې دا خلک په الله رب العالمین جنت ته داخلوي، نو په دې کې به طلبه او دارنګې عوام کوشش وکړي چې یار دا حدیث مونږ ولټو، دا کوم خلک جنت ته به داخليږي، دا کوم خلک دی. کله یو استاد یو حدیث بیان کړي چې دا حدیث سند په لحاظ کمزور دی، نو په دې کې طلبه راولي کې کتابونه ولټي چې موږ دا سند وګورو چې کوم راوي په دې کې ضعیف دی او په دې باندې کوم محدثینو جرح ادا کړل. نو دا غوي د ذهن در بیدارولو لپاره کله یو استاد داسې کار کوي. دلته نبی صلی الله علیه وسلم یو خبر وکړه چې 80,000 کسانو بغیر حساب بغیر کتاب جنت ته داخليږي. نو خبرې مجمله پرې خو دا ډیره بار صحابه کرام په دې کې لټونه کی. نو صحابه کرام مو خیال خلکو نو چا یو دغه چې دا وجه بیان کړ، چا بل وجه، چا په یو صفت بیان کړ، چا بل صفت باندې. نبی صلی الله علیه وسلم کله راغی وی تاسو بس کې بحث کوئ، دا الله رسول ته موږ خبره کړو. نبی صلی الله علیه وسلم ته عام خبر ذکر کړي چې په دې کې صدا سي کسان دي، داسې کسان الله رب العالمین به جنت ته داخلي چې لا يرقون ولا يسترقون. لا يرقون دم نه کوي، دی لا يرقون باندې بیا اعتراض راځي. لا يرقون چې دم نه کوي، نو بل طرف ته راځي چې نبی سم دم ته ترغیب ورکړل تاسو دم کولای شئ، او نبی سم په خپل باندې دم کړی دی. او حدیثو کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من استطاع منکم اخاه فلينفع، څوک چې طاقت لري وس لري هغه خپل ورور ته نفع ورسین هغه دم وکي. او دلته چې لا يرقون هغه دم نه کوي. نو په دې باندې محدثینو بیا کلام کړل چې لا يرقون دا مسلم لفظ دی، امام بخاری رحمه الله دا لفظ نه ذکر کړل، لفظ شاذ دی، لفظ سره شاذ دی. نو لفظ دا شاذ نو په دې باندې چې بیا هغه په دې باندې بیا عمل نشي کېدلی. لا يرقون لفظ شاذ دی. او امام بخاری رحمه الله بیا چې کله حدیث ذکر کوي دا نو دا لفظ پکې نه ذکر کوي. نو اصل کې لا يسترقون د دم مطالبه نه کوي. لکه سړی بیمار ته لاړ شي دغه بیمار پرسۍ د پاره او په هغه باندې خپل باندې دم واچي، دا بالکل جایز ده. خو لا يسترقون ته دا نه وایي چې په ما باندې دم واچوا. لا يسترقون دم مطالبه نه کوي. پادشاه دم کول جایز دی، په حدیثو کې دغه وضاحت راغلی نبی سم دم کړل. خو دې حدیث کې اعلی متوکلین دغه صفت ذکر کی، دغه صفت ذکر کی. اگر کبدی کې بل معنی شری بعض علماء چې لا يرقون لا يسترقون کې معنی دارا چې شرکی دم نه کوي. جایز دم خو کوي، خو شرکی او دارنګي منتر او جادو او یان دي چې نوزان ساتي. او دویمه معنی په کې دارا چې نه لا يسترقون کې معنی شرعي دم دغه مطالبه نه کوي. لکه چاته نو چې راشه ما دم واچوا یا ځان په خپل باندې دم یا بل چا دم مطالبه نه کوي. لا يسترقون دم نه کوي. نو شریعت دم اجازه ورکړل، جایز عمل له، مستحب عمل له. لکه یو سړی بیمار شو، دوه طریقو سره علاج دا کولی شي.
یو د ډاکټر په واسطه باندې چې هغه دوايي ورکي ستن داسې ګولې ولې ورکي. دویمه طریقه غیر روحاني ده. روحاني سړی ځان په خپل باندې دم واجي سورۃ الفاتحه او یاد کرسی او دارنګي اخیری سورتونه یا دارنګي بل چا مطالبه کوي چې خیر ما دم کا دا دمونه دا جایز دي خو چې بدی کې منقول دعاګانی په شرعي طریقه باندې او غیر شرعي الفاظ بګی نه الفاظهم هغه واضحي او دغه معنی واضحي دغه معنی دا هم واضحي دا شي شرکی تعویذونه نه او دارنګي شرکی دمونه نه او داسې الفاظهم ویل شي چې دغه معنی بالکل واضحي معنی بالکل واضحي او شرکی الفاظ بګی نه بدی باندې دم دا بالکل جایز دی. دلته چې ولا یسترقون د دم مطالبه نه کوي او ولا یتطیرون او دارنګي بدفعلی نه نیسی. بدفعلی دا په حدیثو کې راغلی کوم انسان چې بدفعلی ونی سلا نو دی انسان سو کو دا شرک کو. بدفعلی دی ویل کی چې دا په جاهلیت په زمانه کې به خلکو هم دا تطیر وکاو. تطیر مارغه به دا سوالو زنه چې کله هغه چپ طرف ته لاړ نه به بدفعلی نی سره کله به خې طرف ته لاړ نه به خپل داسې نیسو. یا دارنګي په دې دور کې به معاشره کې دا صفت پر ډیرو خلکو کې شته. اسلام دا موږ ټول کو خو ډیر خلک داسې چې کله به سفر باندې وځي نو کتور سپې ول مخې لراشي یاره واپس یې لکه ولې واپس یاره هغه تور سپې راغله تور ځانه مخې لراله پښور له مخې لراله کارغر له مخې لراغه د دې چیزونو بدفعلی نیسی. نو حدیث کې راځي کوم انسان چې د بدفعلی د وجه دی واپس شو خپل سفر چې داونه کو دی انسان شرک وکړو کو دا شرک وکړو. د دې نظام ساتل پکاري لا ایا لا یتطیرون لا یتشاءمون یا دارنګ بدفعلی دا باندې نیسی. نو جاهلیت کې بدای خلکو دا مرغه به الوزو دا تطایر دا دغه ماخوذ دی کنه. نو اذا رجع تشاءم واپس بشول د سفرنا نو شریعت چې دا بدفعلی دا حرام کړی دا لا يجوز لاحد د هیڅ لپاره دا جایز نه چې بدفعلی ونیسي. بعض خلک چې هغه په ورځو سره بدفعلی نیسي سفر چې د زیارت په ورځ نه کوي د شپږمې په ورځ هم بعض خلک سفر نه کوي یا دارنګي په میاشتو کې د شوال د خالی په میاشت کې ودونه کویدنې نکاحونه دا نه کوي. نو دا د بدفعلی نیسلی شریعت موږ دینه منع کړو. ټول ورځې د الله تعالی دی ټول میاشتې د الله تعالی دی په هر میاشت کې واده کویدنه کولای شي په هر ورځ باندې سفر کولای شي. ام بعضی د ورځو فضیلت راغله چې بغیر ورځ باندې سفر کول مستحب عمل لکه جمعرات ورځ د جمعرات په نبی سره اکثر غزاګان له jihad لتل په نور ورځ باندې سفر کولای شي خو دلته مستحب والی خبره خو بدفعلی په ورځو کې دانه نیسی ځکه دی باندې انسان عقیده خرابي او دا مسله د عقیده ده او په دې باندې انسان عمل بربادي. د نبی صلی الله علیه وسلم په خبره باندې ګوره نکاح لکه عائشه رضی فرمایي سبحان الله ان النبي صلی الله علیه وسلم تزوجها في شوال ودخل بها في الشوال. نبی صلی الله علیه وسلم نکاح د خریب میاشت کې شوی و او دارنګ رخصتیم په خریب میاشت کې شوی لکه عائشه رضی الله تعالی عنها او د ټول زیات مینه محبت د نبی صلی الله علیه وسلم د عائشه رضی الله تعالی عنها سره. لکه خلک بدفعلی نیسی په دې میاشت کې واده ځکه نه کوي بیا وای جوړه سم ناراضي بیا د خزر خوان جوړه سم ناراضي. نبی صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې واده کړل ټول زیات مینه محبت د عائشه رضی الله تعالی عنها سره. دا خپل عقیده برابر ساتل پکار دي او په حدیث باندې قرآن په دونه باندې خپل عقیده برابر پکار دي. نو په دې حدیث کې دا چې ولا يتطيرون بدفعلی نیسی وعلى ربهم يتوکلون خپل رب العالمین باندې سګي توکل کوي. نو دلته ګوره حدیث کې دا دی چې بدفعلی نیسی د دین هم ځان ساتي. پاتې دم کول دم ته کول شي جایز عمل له خلاص ترقون اعلی طریقه دار چې تاول ځان په خپل باندې دم وکي او که خپل دم نشي کوي نو بل سره دم مطالبه مکوا کعلا توکل غواړي او بغیر حسابه بغیر کتابه جنت داخل غواړي نو بیا په کار دا چې د دینم ځان بچ کی. اعلی توکل معنی ځان بالکل الله رب العالمین ته سپارل. لکه دې حدیث کې اعلی متوکلین دا ذکر دی. نو دې حدیث کې داري چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل او یا زره کسر مداخلي. بعضی حدیثو کې راغلي چې دلته او یا زره دین وای د الله رسول دعا وکړه چې الله رسول د نور خلقوم زیات کا دا خو او یا زره دي. بیا فرمایل چې د هر کسب او یا زره وای د هر کسب او یا زره وای دغه او یا زره جدا دي بیا د هر کسب او یا زره وای. نو اول کوشش دا وکړي چې الله رب العالمین په دې او یا زره کوي. کدی حدیث سره پوری نو په امت کې ډېر خلک نیکان خلک تیر شوی دي نو زین ته تاسو ول لږ کېږي چې او یا زره ختم شي نو خو بیا الله رب العالمین موږ فراخي دار واستره په دې امت باندې بیا به هر کسب او یا زره وای چې الله رب العالمین بغیر حسابه بغیر کتابه جنت داخلي یو بغیر کیداري چې هغه د صفات پچا کې راشي د مطالبه هم چا نه کوي ولا يتطرون بدفعلی نیسی. او بیا به دې چې ولا یکتون او داغ نه لګي لا یکتون داغ نه لګي. دا داغ چې دی صحیح بخاری کې حدیث نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلیو په دریو چیزونو کې الله رب العالمین شفا یې خدا. یو باندې کې غبین دی غبین د مریض لپاره باندې کې الله رب العالمین شفا یې خدا. یو باندې کې چې هغه حجامه ده حجامه دا وینه چوکاږي په دې کې شفا ده. او دریم چې داغ نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې شفا ده. خو بیا فرمایي خپل امت ته داغ نه منع کوم خپل امت ته داغ نه منع کوم. نو پای کې بیا علما ذکر کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم د داغ نه منع کړل نو دا منع کومه قسمه منع ده منع تنزیهی ده کما منع تحریمی ده.
نو بعض علماء دا تنزیهی ده، یعنی کولای شي خو ښه کار نه دی، ښه کار نه دی. که ډېر زیات ضرورت راشي الا عند الضروره، که ډېر زیات ضرورت راشي او انسان ډېرې دوايانې استعمال کوي او که چېرته داغ ضرورت راغی نو بیا وایي داغ دا لګولی شي، داغ بیا لګولی شي چې کله الا عند الحاجه ولا يلجأ الیه، انسان به هغې ته التجا نه کوي، هغې ته به نه ورځي، خو الا عند الحاجه کله ډېر زیات ضرورت وي. عام طور باندې د وباګانې راشي، دا تطاعن په بیمارۍ باندې لکه دا دانه راوخیږي، نو اکثر علما چې دی شفا دا په داغ کې ده. اوسپنه سړی ګرمه کړي په اور باندې او هغه اوسپنه راواخلي او په هغه دانه باندې یا په هغه ځای باندې کړي، نو هغې څه چې هغه دانه او برابر شي وبا وسه الله رب العالمین په دې کې دا شفا یې ښه ده. خو نبي صلی فرمایي زه خپل امت ته داغ نه چې دی دا منع کومه. نو داغ لګول جایز دي، خو غوره خبره دا ده چې اعلی توکل دا دی چې ځان د دینه وساتي، ځان د دینه دا وساتي. لکه صحیح بخاري کې دا حدیث دی، کتاب الطب کې امام بخاري رحمه الله دا ذکر کړل. نو که ډېر زیات ضرورت و، ډېر زیات ضرورت راغی بیا ته داغ دا لګولی شي. اوس الحمدلله چې دوايانې او ډاکټران داسې شته چې په هغې طریقه باندې سړی څه وکړي دا علاج وکړي. نبي صلی الله فرمایل چې دا خلک به الله رب العالمین جنت ته داخلوي، او بیا وفرمایل چې وعلى ربهم یتوکلون، په خپل رب العالمین باندې څه کوي دا توکل کوي. نو په دې کې د توکل او د صحابه کرامو د هغوی دا اول صفت چې هغوی کې توکل صفت او دویم دا چې هر انسان دا پکار چې په دې کې دا څه وکړي ځان کې دا صفت راولي. په اخره کې صحابي پاسې عکاشه بن محصن چې الله رسول زما پر دا دعا وکړه چې الله رب العالمین مر د دې خلقونه کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل التمنهم تر دوی نشي تاهم الله رب العالمین دې خلقونه بږي. په دې کې بل یو کس پاسې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل سبقك بها عکاشه ستانه مخکې شوی دی، عکاشه ستانه مخکې شوی دی. نو په دې کې بعضی محدثین بیا جواب کړل چې دویم کس نبی صلی الله علیه وسلم غته دعا ونه کړه. د دې وجه سوا د دې جواب چا دا کړل چې نبی صلی الله علیه وسلم ته بس دغه اختیار او چې الله وتعالى چې بس په دې مجلس کې به دغه یو کس ته پر دعا قبلي هغه قبول شو، هغه شو قبول شو چې هغه عکاشه بن محصن نور پر دعاګانې په دې ټیم کې نه قبليږي، ځکه هغه ته په دې کار کې مخکې شو چې الله رسول زمانه پر دعا وغواړي چې امام الله رب العالمین دغه ویا زره کسانو مخکې کی او بیا نور جوابونه چا کړلی خدا به کې ښه جواب دا معلومیږي. او چا دا وایي چې دی کې هغه بل صحابي هغه سعد رضی الله تعالی عنہ چې هغه دا سعد بن عباده غالبا چې هغه دا خبره کړ چې الله رسول ما پر دعا وغواړه. نو په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم دغه پر دا دعا وغوښتله. د حدیث دا په ډیرو فواید باندې مشتمل دی. اوله مسله په دې کې دا چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې هغه ته امتونه دا خودلی شوي دي. څنګه خودلی شوي دي؟ یا په خوب کې یا د معراج په شپه باندې یا د کشف په ذریعه باندې دا ته خودلی شوي دي. دا پیغمبر په اختیار کې نو الله رب العالمین دا معجزه ورکړې یو خبره. دویمه دا چې نبی صلی الله علیه وسلم داسې پیغمبران ولیدل چا سره یو کسانو، چا سره دوه کسانو، چا سره درې کسانو، چا سره لس، او داسې پیغمبرانو چې هغوی سره څه کسانو ملګرتیا نه وکړل. نو په دې کې د داعي نقصان نه او د انبیاو نقصان نه او د خلقو نقصان چې هغه په ضد باندې په عناد باندې ولاړو او الله رب العالمین د خلق بیا جهنم ته بوت. لکه د نوح علیه السلام واقع به دلیل و ما امن معه الا قلیل، لږ کسانو ایمان راوړل او صداسې کسانو مو چې هغوی جماعت ډېر زیات وو. بعضې پیغمبران د دې امت خصوصیت الله تعالی ذکر کو چې هغه ډېر زیات وو، ډېر زیات وو. او بل خصوصیت یې دا چې نبی صلی الله علیه وسلم ته داسې کسانو ښودلی شو چې 8000 کسانو دا بغیر حساب بغیر کتاب جنت ته داخلېږي. نو بغیر حساب بغیر کتاب جنت ته داخلېږي. دا به کوم خلک چې چا کې دا څلور صفات راشي. لا یسترقون، دم مطالبه له چا نه کوي. دم مطالبه جایز ده، موږ دا نه وایو دم کولی شي، په خپله هم کولی شي، بل سړی هم کولی شي، خو اعلی توکل په الله رب العالمین ځان مکمل سپارلداري چې بل چا نه دم مطالبه هم ونه کوي. او یادارنګي ولا یکتون دا هم نه لګي. کډیر زیات ضرورت راغی داسې بیماری چې ډاکټرانو دا نه دقی نو غیر پر بیا بعض علماء دا اجازه ورکړي دي او بیا په منع په نهي په تنزیه باندې حمل لا او ولایت طیرون بدپالی نسی. بدپالی چې هغه مخکې وضاحت تیر شو د دین ځان سره پکاري نه په سفر کې با او نه په حضر کې او نه په ورځو کې نه په شپو کې نه په میاشتو کې د دین ځان بچ ساتي. او په اخره کې صحابي باسل چې او کاشا بن محسن نو په دې کې دلیل لري چې صحابه کرامو کې د نیکی ډیر زیات صفات وو. په نیکی په کار کې تادی کوله، نن کار به سبا نه پرې خو داریک باسه د الله رسول زما پر دعا وغواړه چې امام الله رب العالمین د خلقونه کې د کوم خلقونه دغه 8000 کسان چې بغیر حساب بغیر کتاب جن داخليږي. نو په دې کې صحابه کرام بادر الى الخيرات نیکی کار ته به تادی کوله. نو په دې کې موږ دعوت راکې هر مسلمان د بردا پکار را چې نن کار سبا نه پرې دي. توبې طرف ته ترغیب یو عالم ذکر کی چې لکه توبه وکړي ګناونه ځان بچ کړي. په دې کې دا نه و چې بس لکه سبا توبه وکړم سبا د کتاب باندې سبا راځي او کنه راځي نن چې توبه وکړه. یا دارنګ یو عالم فضیلت بیان کی چې صدقه ورکړي، یا دارنګ نیکی ته رغبت ورکړي. نو په دې کې هر سړی لا پکار را چې هغه نیکی پکار کې سو کې تادی وکړي دا رغبت وکړي. لکه دلته صحابي پاسې دله او نبی سم دغه پر دا دعا غوښتي دا دغه پر دا دعا غوښتي دا. بل دې امت خصوصیت په دې کې ذکر شو. د امت خصوصیت
چې د دې امت تعداد ډیر زیات دی او په دې امت باندې ډیر احسانات دي د الله رب العالمین چې یو خدای اخیرنی امت دی دویم دا د غوره امت دی دریم دا چې په دې کې او یا زر کسان بداسي چې الله رب العالمین بغیر حساب بغیر کتاب جنت ته داخلي او بیا نبی صلی الله علیه وسلم بیا حدیثو کې دغه وضاحت راغلی چې بعضی کسان بداسي چې د هر کسب او یا زر به د هر کسب او یا زر موږ اول دا دعا غواړو چې الله دې موږ د او یا زرونه